د پیشو او د چرګې ښکلې پخه دوستي. په ځنګل کې یو نیر و د نیر په غاړه یو ښکلې شانتې لار وه. د یو ځل خبره ده چې په دغه لار یو چرګه تېرېده چې اچانک یې د مګرمچ په خوله کې د پیشو بچې په چغو ولیدو. مګرمچ خپل ځان سره خپلې ګوپا ته اوړل غوښتل. هغه خوار ډېر چغې ووهلې خو څوک یې د مدد دپاره رانغلل او آخر داسې وشو چې مګرمچ هغه د پیشو بچی چې دی هغه خپل ګوپا ته یوړو. چې کله چرګې دا ټول منظر سیکو نو چرګې خپل ځان سره ووې چې دا د پیشو بچی به د کوم ځای نه روچت کړي د پسې به خو خپله مور ډېره جاړي. ماله اوس وخت کې پکار دي چې زه دا د پیشو بچی د مګرمچ د خولې نه بچ کم. نو چرګې ځان سره داسې ووې او بیا لاړه د مګرمچ خواله او مګرمچ ته یې ووې ای مګرمچه ته خو لاړې غرقو تباه شوې اوس مانه نشي بچ کېدی. خو چې کله دې مګرمچ ته دا چرګه داسې ووایي نو مګرمچ په اړه غوږه مو نه ګري. نو بیا چرګه وایي مګرمچ ته تا چې دا د پیشو بچی ګیر کو تا ته پته شته چې دا د چا بچی دی؟ دا تا ډېره غټه غلطي وکړه. پته درته نشته چې دا د چا بچی دی؟ چې کله چرګې ورته داسې ووایي چې دا د چا زوی دی نو مګرمچ هغه د پیشو بچی پرېښو او دی ورته ووایي چرګې ته ای چرګې په چغو چغو دې راله دماغ خراب کړل او دا تاسو ووایي چې زه د پیشو بچی وخورم نو څوک په مې څوک کي؟ زه د چا نه هم نه یېرېږم. چې کله مګرمچ د خپلې خولې نه هغه د پیشو بچی خوشي کو نو هغه په منډو منډو لاړو وتښتېدو او دلته چرګه هم په مزو مزو کې روانه وي او ځان سره سوچ کوي چې نن ما د یو پیشو د بچی جون بچ کو او داسې چرګه د مګرمچ نه دا د پیشو بچی خلاص کی. نو مګرمچ ډېر غوسه وي نو چرګې ته په سوچ کې وایي ډېره به راته شي چرګې تا نه به زه دا بڼې ټولې صفا صفوح کم تا به زه د ځمکې لرولم تا خو زما ټول هر څه خراب کړل. د پیشو بچی په منډه منډه لاړو او خپلې مور سره خوا کې ودرېدو او مور ته یې ټوله کیسه بیان کړه چې داسې ما سره وشو. کله چې پیشو د خپل بچي دا ټولې خبرې واورېدې نو را روانه شوه د چرګې د مهربانۍ د ادا کولو دپاره. چې کله ورله او میلو شوه ورسره نو ویې ورته اورېکو ته نه ویلو نن به زما زوی مګرمچ خوړلې اوس تا ډېره مهرباني چې زما زوی دې بچ کو. نه داسې هېڅ خبره نه ده. مونږ دواړه خو یو ځنګل کې اوسېږو. مونږ له پکار دي چې د یو بل مدد وکړو. د دې نه پس پیشو او چرګه دواړه یو بل سره د دوستۍ لاس میلو کی او دواړه دوستان جوړ شي. چې دې دواړه په دوستۍ سي کړل نو مګرمچ له ډېره غوسه ورشي او په زړه کې وایي د دې دواړو په منځ کې دوستي وشوه. دې چرګې ما نه دا پیشو خلاصه کړې وه که نه د دې نه خو به دا بدله اخیستل غواړي هر قسم وي نو دې نه به زه دا بدله خپلالم. بیا یوه ورځ داسې وشي چې چرګه مګرمچ خپله خوله کې ونیسي او دا پیشو وله راشي. چې پیشو د مګرمچ خوله کې دا چرګه وویني نو ووایي ورته ای مګرمچه زما دا دوسته پرېږده. نو بیا مګرمچ پیشو ته وایي ستا دوست به پرېږدم خو په یو شرط ته ماله خپل بچی راوله چې هغه وخورمه هله به ستا دا دوسته پرېږدم. اوس تا یو چالاکیم نه چلیږي. په دې خبره اورېدو پیشو لږ سوچ وکړي او بیا مګرمچ ته وایي زه تاله د خپل بچي څنګه درکم داسې زه هېڅکله نشم کولی. پیشو مګرمچ ته داسې ووایي او د دغه ځای نه لاړه شي خپل بچو طرف ته. چې پیشو مګرمچ ته داسې ووایي نو مګرمچ چرګې ته وایي ستا دوست سره خو ستا هېڅ پروا نشته ته مړه کېږې زه دې خورم او د هغې هېڅ پروا نشته. اوس به دې رانه څو خلاصوي اوس خو ستا څوک هم نشته تا زما نه څوک هم نشي بچ کولی. کله چې مګرمچ داسې ووایي نو چرګه خوړلو والی چې په دې کې پیشو خپلو ملګرو سره په رامنډو را روانه وي او په یو ځای په مګرمچ حملو کی او مګرمچ خوږ شي. د خوږېدو په وجه د مګرمچ خوله کلو شي او چرګه ترېنه خلاصه شي. نو یو خوا یو پیشو ولاړی هغه مګرمچ ته وایي ولې تاسې وې چې زه به د خپل دوست جون نه بچ کوم؟ د نن د پسه زما د چرګې په دوستۍ کې را نه شي ګینې ښه به درلني.
ټولې پیشوګانې بیا یو ځای لاړې شي او مگرمچ په هغه ځای کې خوږ پاتې شي. نو بیا چرګه پیشو ته وایي ما خو ځان سره په زړه کې وی چې نن زما اخري ورځ ده. ډېره مننه پیشو چې تا زما جان بچ کو. دا سوې چرګې تا راته ویلي وو که نه چې د یو بل مدد کول پکار دي. دا مگرمچ تاسو چې بل څوک پم نه تنګئ. او دلته مگرمچ د همیشه د پاره د دنیا نه لاړو.